زمونږه بد او ګنده سوچونه به ښه سوچونو او فکرونو کې څنګه بدلوو، نو د هغې دپاره درې طریقې دي. لومبۍ طریقه خو دا ده چې د ښو خلکو سره ناسته پاسته او د هغې خبرې اورېدلو سره به انشاءالله العظیم زمونږه او ستاسو سوچ به انشاءالله العظیم ښه کېږي او پاکېږي به. نو ځکه خو رحمان بابا ویلي دي چې په محفل د عالمانو به سره زر شي کوي کاڼې او یا لوټه د صحرا. نو سره زر چې څنګه قیمتي دي او تاسو ګورئ که نه، د سره زر یو اړخ ته زمونږه او ستاسو د زینت او د ښایست سبب دی، خو بل اړخ ته ډېر زیات قیمتي او ګران هم دی. نو همدغه شانتې چې د کم انسان سوچ ښه شو، نو د هغه به هم په دنیا کې قیمت ډیر وي، د هغه به قدر ډیر وي او خلک به د دې دپاره قدر کوي چې دغه ښه سوچ او فکر د وجې نه د نورو په ژوند کې به ښایست راځي او ښکلا راځي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.